کور والا راته څه وکړم الله ډېر ګران دی کور والا د ډېر دغه کومه کور والا سره چلته ملاوي دي چلته طالبان دي طالبانو ډېر هلته زه نشم تللی هلته طالبانو ډېره سخت دي ده یارېږم هسې نه چې هملته مې منډه کړي مور راته یادېږي کورونه خویندې راته یادېږي ټول راته یادېږي خو زه دلته ناست یم مجبور یم څه وکړم طالبان چې څنګه راغل نو زه خبر شوم نو بس چې زه خبر شوم زه بس راوتښتېدلم ډېر کسان یې ونیول که نه نو زه ویرېدلم زه په پټه راوتښتېدلم داسې په کوټه چمن کندهار باندې راوتښتېدلم پاکستان ته مې سر راویستلو پاکستان کې د غلطۍ مې پاکستان کې مشکل دی راته کار نشته ژوند نشته دی جکانو خدمت کومه چاته کاسې ځم چاته دیګ پخوم چاته سودا راوړم دومره راکوي چې بس زما نه کېږي کور کې ملته ټول هلته دي ټول فامیل هلته دی فامیل ته مشکل دی ډېر تکلیف دی ورته څه وکړو کله چې موږ افغانستان کې پاتې کېدو نو هلته خو زموږ کور مو کلی وطن مو خلکو مو ګاونډیانو مو دوستانو مو هر څه بس خو نه کور شته نه دوستان شته هېڅ هم نشته زموږ دلته خو مشکلات ډېر دی ځکه زموږ ملک نه دی چې بهر هم څوک ګوري نو شناختی کارت تپوس کوي یو څه تپوس کوي له بل څه نه تاسو مهاجر یې او داسې او داسې او داسې هر نمونه خبرې راځي راته ډېر مشکلات ډزې ډوزې د مرګ په حالات ځو د مرګ په حالات راځو چې کله به مرو بس دا سوچ کوم حال وطن هم په ډزو ډوزو باندې دی او خراب و هلته مشکلاتو دلته هم بس دا حل دی کور نو خو چېرته هلته ښه شو زه د دوی مشر یم د دې ځای مشر یم او دوی راغلي دي خپل وطن یې پرېښودی دوی زما سره دلته ډېره دي دوی له ما ډېر سات ورکړی دی د دوی زه ډېر خیال ساتم ځکه چې په دوی وطن وران دی د دوی هلته هم څوک مرسته نه کوي دلته پاکستان کې حکومت هم مرسته نه کوي